السلام علیکم. کامیاب خلک همیشه مطالعه کوي د دې لپاره ترڅو یو څه یاد کړي او یو د هغې تجربه زیات شي او هغه څه چې هغوی یادوي هغه په خپل ژوند کې عملي کړي. خو ځینې خلک داسې دي چې ډېر کتابونه مثال وایي او مثال ویډیوګانې اوري خو وایي چې ذهن کې مې نه کیني. که کوم کتاب وایم یا کوم ویډیو اورم خو زما ذهن کې هغه نه کیني او زه هغه نشم یادولی. زه هم مخکې همداسې وم او چې کله مې کوم کتاب ویل یا مې کوم ویډیو اورېدل نو زما ذهن کې به نه کېناستل. نن تاسو سره داسې څلور لارې چارې تاسو سره شریکوم چې د هغې په مرسته تاسو کولی شئ چې یو څه ډېر زر او ښه یاد کړئ. زه هم په همدې څلور لارو چارو باندې کار کوم او په خپل ژوند کې مثال لګیم هغه عملي کوم. ما غوښتل تاسو سره هم دغه څلور لارې چارې شریک کړم ترڅو تاسو هم که غواړئ یو څه یاد کړئ نو دغه څلور لارې چارې تاسو سره مرسته کولی شي. راځو دې لارو چارو ته. اول لار چاره دا ښودلې ده وایي ډیپ لرنینګ، یعنې کله چې یو څه مونږ وایو مثال هغه باید عمیق یاد کړو. مثال کوم کتاب مونږ وایو هغه کتاب مونږ سرسري وایو د هغې څخه تیر شو نو هغه وخت نو مونږ نشو کولی چې دغه کتاب یا دغه کوم څه چې مونږ اورو هغه مونږ په خپل ذهن کې ځای پر ځای کړو. نو کله چې تاسو یو څه وایي نو هغه ښه په ژور او ښه په دقیق ډول هغه ووایي. لار چاره وایي ریفلیکټ. ریفلیکټ معنا یعنی منعکس کول، یعنی کله چې تاسو یو څه وایي هغه کوم څه چې تاسو په دې کتاب کې وویل هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ نو دغه عملي کار تاسو سره کولی شي چې هغه څه چې تاسو هماغه ساعت یاد کړی دی ستاسو په ذهن کې تر ډېر وخته پورې پاتې شي. نو که غواړئ چې یو څه یاد کړئ نو کله چې تاسو یو څه لولئ او په هماغه شیبه هغه یادوئ نو په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ ترڅو دغه څه ستاسو په ذهن کې تر ډېر وخته پورې پاتې شي. دریم امپلیمنټ یعنی پیاده سازي، یعنی کله چې تاسو یو څه وایي یو کتاب مثال وایي هغه کتاب تاسو مطالعه کوئ یا د یو چا ویډیو مثال تاسو اورئ د هغه څخه غواړئ چې اوس یاد کړئ نو کله چې تاسو د هغه کتاب کې اوس ګورئ یا په هغه ویډیو کې تاسو کوم څه مثال غواړئ چې دغه ټکي یاد کړئ تاسو خپل ځان سره هغه ولیکئ او د هغې لپاره پلان جوړ کړئ. یعنی چې زه څنګه کولی هغه کومه جمله چې ما مثال په دې کتاب کې یاد کړ یا په دې ویډیو کې ما یاد کړ هغه څنګه په خپل ژوند کې عملي کړم. نو دې لپاره باید تاسو پلان جوړ کړئ. کله چې تاسو پلان جوړ کړ نو دغه بیا تاسو سره کولی شي ستاسو په ذهن کې تر ډېره پورې پاتې شي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. داسې نه چې تاسو مثال کتاب پسې کتاب کله چې تاسو مثال یو کتاب وویل هغې پسې بل کتاب مه اخلئ. کله چې تاسو اول کتاب ویل د هغې دپاره تاسو پلان جوړ کړئ چې ما دې کتاب کې څه شی یاد کړ او په خپل ژوند کې باید زه دا عملي کړم چې ما په دې کتاب کې دا یاد کړ نو باید د هغې دپاره پلان جوړ کړ چې په خپل ژوند کې باید دا عملي کړم د دې دپاره کار وکړم. څلورم لاره چاره ښودلی شیر معنا شریکول، یعنی کله چې تاسو یو څه یادوئ د خپلو ملګرو سره باید شریک کړئ. یعنی کله مثال که تاسو یو کتاب لولئ په هغه کتاب کې تاسو ته کوم موضوع ډېر ښه ښکاره شي هغه موضوع تاسو لپاره ډېر ښه دلچسپه وي نو تاسو کولی شئ همدې موضوع په باره خپلو ملګرو سره خبرې وکړئ. لکه زه چې کوم کله چې زه یو څه یاد کړم نو غواړم چې دغه د همدې ویډیو له لارې تاسو سره شریک کړم نو دا تاسو سره هم مرسته کوي ترڅو تاسو هم یو څه یاد کړئ او ما سره هم مرسته کوي کوم څه ما یاد کړی دی هغه په خپل ذهن کې تر ډېره پورې وساتلی شم. نو که تاسو هم غواړئ چې یو څه ډېر زر او ښه یې زده کړئ نو دغه څلور لارې چارې. اول ډیپ لرنینګ یعنی کله چې تاسو یو څه وایي نو ښه عمیق په ژور ډول یې ووایئ. دویم ریفلیکټ یعنی منعکس کول، کله چې تاسو یو څه وایي هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. دریم امپلیمنټ یعنی پیاده سازي، کله چې تاسو یو څه وایي هغه ځان سره ولیکئ چې ما دې کتاب کې داسې یاد کړ او د هغې دپاره پلان جوړ کړئ چې څنګه دغه عملي کړم. څلورم شیر یعنی شریکول، کله چې تاسو یو څه یاد کړ نو هغه د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. نو امید کوم چې دغه ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ او لایک یې هم کړئ. ډېره